د حجرې ټي وي ته د نستارک رپورټ دی. د انډیا وزیر خارجه د بود په ورځ ویلي چې انډیا به په مستقبل کې په افغانستان کې په ترقیاتي منصوبو کار کوي. سره له دې چې د دواړو ملکونو سفارتي تعلقات نشته. دا بیان د انډیا سیکرټري خارجه وکرم مصری او د افغانستان قائم مقام وزیر خارجه امیر خان متقی په دوبۍ کې ملاقات نه بعد جاری کو. د افغانستان په درخواست به انډیا د صحت شعبې د پاره او د مهاجرینو د بحالولو د پاره امداد جاری کوي. انډیا اوسه پورې افغانستان ته غنم، دوايانې او د کرونا ویکسین لیږلي دي. انډیا لا د افغانستان حکومت نه تسلیم کړي. په 2021 کې په افغانستان کې کله چې طالبانو حکومت راغلی و، انډیا خپل سفارتخانه بند کړې و. په 2022 کې په انډیا کې د افغانستان سفارتخانه الته بند شو چې کله طالبانو طرف نه معزول کړي شوی سفارتکار ته د ویزې ختمېدلو نه بعد ویزې توسیع ملاو نشوه. دا حجرې ټي وي ته د نستارک رپورټ و.